نیوز پری چینل لیدونکو سلام ستړي مشي په موکړې څو مهمو خبرونو ته ولسمشر غنی له هغو چینایي پانګوالو سره کتلي چې غواړي افغانستان کې د 400 میلیونه ډالرو په ارزښت د 300 میګاواټه برېښنا د تولید په برخه کې پانګونه وکړي. په دغه کتنه کې د یاد ګروپ مسؤلین ویلي غواړي د کابو 400 میلیونه ډالرو په پانګونې له ډبرو سکرو څخه په استفادې په افغانستان کې 300 میګاواټه برېښنا تولید کړي. محب د طالبانو وسلواله جګړه د پاکستان نه اعلان شوې جګړه وبلله. د ملي امنیت سلاکار په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو روانه وسلواله جګړه د پاکستان نه اعلان شوې جګړه وبلله. حمدالله محب دا خبره په کابل کې د امنیتي چارواکو په ګډ خبري کنفرانس کې وکړه. دا له پاکستان سره یو نه اعلان شوی جنگ دی په افغانستان په دوامداره توګه د دوی مداخله پټانه ده. ټول دنیا ته څرګنده ده موږ غواړو د مسله له دوی سره د امنیتي همکاریو له لارې حل شي. محب مخکې هم وسلوال طالبان د پاکستان په همکارۍ په افغانستان کې د جګړې پر مخ بیولو تورن کړي وو خو طالبانو او پاکستان دواړه د تورونه رد کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تېره اونۍ ویلي دوی له طالبانو سره اړیکې لري خو کنټرول ور باندې نه لري. جنرال سکاټ میلر وایي افغان امنیتي ځواکونه په غوره موقف کې دي. په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قوماندان وایي افغان امنیتي ځواکونه په غوره موقف کې دي. جنرال سکاټ میلر د کابل عامه روغتیا څلورلارې ته څیرمه له نیو کابل کیمپ څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو او افغان لوري ته د دغه کیمپ د سپارلو په مراسمو کې وویل دا چې د ناتو ائتلاف او قاطع ملاتړ ماموریت ځواکونه له افغانستان په منظم او خوندي ډول په وتلو دي. په عین حال کې څرګندوي چې زموږ د افغان امنیتي ځواکونو شریکان په زیاتو مواردو کې زموږ غرونه او خویندې تر ټولو غوره ممکنه وضعیت کې دي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د مای میاشتې پر لومړۍ نیټه پیل شوي او د سپټمبر 13 دوام کوي. چارواکي وایي ننګرهار او پروان کې ماین چاودنو 6 تنه وژلي. د پروان چارواکي وایي د کابل پروان پر لویه لار پر یو موټر د مقناطیسي ماین په چاودنه کې 4 کسان وژل شوي او 14 نور ټاپیان دي. یو امنیتي سرچینې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي په موټر کې د پروان د البیروني پوهنتون استادان او کارکوونکي ناست وو. د پروان په امنیتي قوماندانۍ کې د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیر محمد صادق هاشمي د خبر تایید کړی او ویلي دي چاودنه پرون مازدیګر د باګرام ولسوالۍ په رابات سیمه کې شوې ده. که څه هم دی د ټاپیانو شمېر 12 ښایي خو د پروان د سلبستریز ملکي روغتون رئیس محمد قاسم سنگین دغه شمېره 14 یادوي. تر اوسه چا د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. په ننګرهار پر شهزاده ولسوالۍ کې هم د ماین په چاودنه کې د 2 ملکینو د وژل کېدو او یو بل د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. دغه راز د لغمان مطبوعاتي دفتر وایي وسلوالو کسانو تېره شپه د مرکز مهترعلم په ګومین سیمه کې د قاري غورځنګ په نوم یو ملا امام په ډز وژلی دی. لیدونکو له ملتیا مننه ښې چارې.